یقینا چې وینه سپینه شوله نن سبا د خپلو دوستانو نه هم ځان ساتل پکار دي. د دانیال دادا په نوم باندې یو کس په تخبی مردان کې خپل ملګري وژلی دی. حقیقت سو آیا دا معامله سوه؟ ولې دغه خپل ملګری دومره مجبور شو چې راپاسېد د خپل ملګری دانیال دادا دا یې وژلو؟ څو ورځې وړاندې په مردان کې احتجاجونه هم شروع او د دغه احتجاجونو لړۍ شروع شوې وه. کیدای شي تاسو هم په سوشل میډیا لیدلي وي چې د دانیال دادا په نوم باندې یو هلک چې و هغه غیب شوی و، ورک شوی و، او داسې ویل کېدل چې دا د خپل ملګري خواته یو ماښام تلی و او بیا د هغې نه پس د پته ونه لګېده. نو اول خلکو احتجاجونه کول چې دغه هلک دې راخلاص کړی شي، که هر چا تختولی وي موږ ته د معلومات راکړي چې موږ پیسې ورکړو یا هر څه چې وي خو دا راخلاص کړو، خو معلومات یې نه کېدل. تېره ورځ په سردریاب سیند کې د هغه موټرسایکل موندل شوی دی چې بیا د هغې نه پس نور تحقیقات شروع شوي دي. نو د هغه مړی هم همدغلته موندل شوی. په خبر کې دا هم ویل کېږي چې دا خپل ملګري وژلی دی، یعنې په همدغه ورځ باندې د ته په غسلخانه کې اوبه شاټ کړی وي، اوبو ته یې کرنټ ورکړی، بیا د هغې نه پس دا ویشتلی دی، په بوجۍ کې بند کړی دی او سردریاب سیند ته یې غورځولی. دوستانو د دې نه وړاندې په لاهور کې هم داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې خپل ملګري احسان شاه په امیر بالاج باندې پیسې اخیستې وې او هغه یې ووژلو. داسې اوس په مردان کې دا واقعه راغله. نور به هم تاسو مختلف قسم واقعات کتلي وي. نو همدا یو سبق موږ ته حاصلېږي چې نن سبا په دوستانو باندې هم اعتبار نشته. وینه سپینه شوې ده، د هر چا نه ځان ساتل پکار دي. ګنې دغسې به هر سړی سر خوري. هر سړی نن سبا د پیسو وږی دی. معلومه نه ده چې معاملات او خبرې هېڅ معلوم نه وي، خو دغسې خلک راپاسي او یو بل وژني او خپل دوستان وي. اوس په دې معامله کې نور تفتیش هم شروع دی او تفتیش کېږي چې کله هم پوره معلومات مخې ته راغلل چې د هلک داسې څه کار کړی چې د خپل ملګري ووژلو، نو تاسو سره به ضرور ټول تفصیل شریک کړو. تر بیا راته اجازت راکړئ. په الله مو سپارم. د خدای په امان.